سلامونه درنو لیدونکو، نن درته ډېر ښکلی مطلب لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او ما چینل در سره سبسکرایب کړئ. پولاد علمدار چې اصلي نوم یې نجاتي شاشمیز دی، په ترکیه کې د یوې محکمې لخوا د یوې لویې ستونزې سره مخ دی. هغه چې د خپلې میرمنې څخه طلاق اخلي یا یو بل طلاقوي، اوس په روانه دعوه کې د یوې لویې ستونزې سره مخ شوی دی. د پولاد پخوانی میرمن ناګهان شاشمیز د ده څخه د طلاق په وخت کې شکایت وکړ، ځکه پولاد علمدار د خپل میرمنې د واتساپ ځینې لیکلي او غږیز مسیجونه د دې له اجازې پرته ترلاسه کړي وو او دا یې په محکمه کې د دلیل په ډول وړاندې کړل. خو میرمن یې قاضي ته شکایت وکړ چې د دې له خبره او اجازې پرته یې د هغه د شخصي تلیفون څخه په غیر قانوني ډول دا مسیجونه ترلاسه کړي. خو پولاد علمدار بیا دا تور نه مني او وایي دا مسیجونه یې چې اخیستل میرمن یې خبره وه. د پولاد میرمن وایي تمه ده پولاد علمدار ته د دې جرم د ثابتېدو په صورت کې د یو څخه نیولې تر 12 کاله د زندان سزا ورکړل شي.